وای 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 درې مې ننګیان دی یو زوی او ومې مسي دغه د کور د غړي چې کوم دغه غونډه له لاسه ورکړه پټۍ مې ته خلکو ته وکړه ته ومې چې نور څه دغه نه کېږي د الله په رضا دا مسلمانان دا مړي راویستل بیرته د مړو خواله راغلم دا مړي مې راویستل بیا مې هغې نه بعد ښخ کړل آسمانوں کو یا جس دسي یا د ګلۍ سره شپږ چې جړق شه د جړق سره بیا په ځان پې دا دیوال نه یو ته بله ور او زه خپله درېیم منزل ته ولیدلم دا بچي مې غونډ درېیم منزل ته ولیدل دا په غرونو کې وتلې خامه لارې د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار درې ته غځېدلې دي موږ هم د مزار درې ستروال کمپ ته روان یو تر څو هلته د وضعیت جاج واخلو د هغو کورنیو او ماشومانو حال وګورو چې کورونه یې ړنګ شوي او نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړي دي دلته یوه زړه بړزنونکې صحنه د هغه ماشوم سترګو ته کتل دي چې په ژبه ګونګ دی د کورنۍ اته غړي یې له لاسه ورکړي او د خپلې کورنۍ دروند غم ته یوازې پاتې شوی دی د علي زړه غواړي خبرې وکړي د هغه شیبې کیسه وکړي چې د زلزلې پر مهال یې د کورنۍ ټول اته کسان پکې تر خاورو لاندې شوي خو اورېدونکي یې په ژبه نه پوهېږي علي خپله هم ژوبل دی یوازې له سترګو رڼو بهېدونکو اوښکو یې موږ ته څرګنده کړه چې د خپل راتلونکي په تړاو څونه ژور اندېښنو او ناهیلو په مخه کړی دی دلته ګڼه ګوڼه ده او هره خوا د ویر او خواخوږۍ زوږ روان دی خو د علي یو ناڅاپي کریږي هر څه چوپتیا ته رسوي او د غمرازۍ ټول الفاظ د ولاړو کسانو له ژبو کډه کوي د شپې چې زلزله وشو هغه کیسه وکړه هاته رپا انجس داله نور رپا انجس نانا دا مامو پاپا تنو کوله نه کوله پاله مانانو باو کوله نه کوله هاته مانو کو یا جس دسي یا یا چو رپاده به بعد الله چو داره چو حالا من نداره چو بام رکای دالای کاکا ما دالای مادی لالا باچم جس باچا باو یا جس لا لا انگا هغه کس چې علي یې ژغورلی دی او یا د سیمې ته یې څه ډول ځان رسولی دی د هغې شیبې کیسه داسې کوي دا زما خسرګانۍ ده ما ته زه کابل کې وم ما ته زنګ ووال شو چې د ماخوستن اذانه نه لږ وروسته ما ته زنګ ووال شو ویلې خسرګانۍ ډوبه شوې ده او خبرې واخله زه چې بیا درته را رسېدلم د سهار اذانه نه لږ وروسته راورسېدلم کابل نه د شپې راغلی وم درته ته راورسېدلم پام مې چې وکړو تا هلک ماشوم بې د غره ته ولاړو نور زخمیان مخمیان مې ولټول کوم یو چې زخمي و هغه مې راویستل او دا کوم یو چې مړ و دا مې وروسته کړل نور طالبان ورونه هم راسره و ټولو راسره مرسته راسره وکړله کور یې آباد بچی لوی پیښلی که نه او ټولو راسره کومک وکړو بیا هغې نه بعد دا ماشوم مې تیرې ته جګ کړو خپل خسر مې هم جګ کړو دا کوم چې زخمیان دا مې ټول جګ کړل هغې نه بعد نه دی بیا زه
بېرته د مړو خواله راغلم دا مړي مې راویستل بیا مې هغې نه بعد ښخ کړل او بیا مې درېیم سال دعا پوره ورته وروره دغه کسانو د ده 3 خویندې وې او 3 ورونه وو یوې مور وه یوې پلار و د ده کورنۍ والا او نور ډېر زخمیان هم 15 زخمیان هم دغه ته ستامو ته ولېږل سیمې ته د علي ماما ورسره راغلی دی هغه وایي د خور د کورنۍ هیڅوک پاتې نه دي علي په روغتون کې و او 15 ورځې وروسته له روغتون څخه رالېږدولی دی دا علي نومېږي دلته د اورک په کلي کې اوسېدل زما خوری دی او دې زلزلې له امله بیچارهګان ټول فامیل د لاسه ورکړه مور پلار خویندې ورونه ټول شهیدان شوي دي نو دا به موږ فاطمه الزهرا روغتون کې بستر و چې هغې ځای نه م راوستی دی دغلته موس راوستی دی نو که ده سره که مرسته کېږي او که نه کېږي نو واپس به کور ته بیو دا 15 ورځې روغتون کې بستر و یو وخت چې دا هغې شدیده زخمي ده خوږ ده او هغه بله خپه چې دا هغه هم داسې ټکېدلې ده خو هغې باندې پلستر او دغه نشته دی بس حالت داسې و چې الله پاک دې پار مسلمان ورحمیږي زه رالم دغه ځای نه هغه خپل شهیدان او زخمیان او مړي چې زموږ په خپل کلي کې وو هغې چې م سر ته ورسول نو سیده حرکت هم د دیو په طرف باندې وکړو نو تقریبا داسې 2 ګنټې موږ پیدل مزل وکړو د دوی کلي ته چې رالو نو د دوی خوا او شا کورونو کې هم ټول ختم شوي ټول شهیدان شوي وو د دوی پوښتنه چې مو وکړله نو هغه خلکو نه مې ویډیو وکړله چې بیا دا ماشوم څه شو چې ژوندی پاتې شوی دی هغه مور او پلار یې خویندې ورونه لاندې ځای کې وادیره کې پټي کې هغې کې ښخ شوي خو قبرونه یې اوس هم مشخص نه دي ما ډېر معلومات وکړو چې د دې قبرونه مشخص شي موږ ته معلوم شي نو هغه مشخص نه دي ځکه چې ټول کلي کې ټول هر کور کې 10 او 15 شهیدانو نو خلکو راوړي دي او څوک د یو ولایت نه او څوک د بل ولایت نه هغې راوستل او د الله په رضا یې هغه ځای کې ایستلي دي او دفن کړي دي او قبرونه یې چاته نه معلومېږي شامردان د علي ماما وایي د علي سرپرستي یې په غاړه اخیستې ده او تر هغه مهاله به له دوی سره وي تر څو ځوان شي نو مرګ او درد د الله په لاس کې دی د ده نه مور او پلار خویندې ورونه هر څه اخیستي دي او دې کې هم د الله حکمت دی چې دا ماشوم پکې معذوره دی خبرې هم نشي کولی دا الله پاک پرېښی دی نو موږ انسانان یې موږ نشو ویلی چې د ده هر څه به موږ کوو الله یې کوي نو الله پاک موږ ته زموږ په غاړه کې اچولی دی هر څه به الله کوي او موږ به یو وسیله یو ذریعه به دلته مې نن په دې خاطر راوستی دی چې دلته لاندې زه به نابلده م په دې ساحه کې کله نه یم راغلی خلکو راته وویل چې دلته خلکو سره کومک او همکاري کېږي بس د 3 ورځې کېږي چې ما راوستی خو موږ سره نه راته چا کوم لارښوونه کوله او نه موږ پخپله بلد وو نن مې بس دغه موټر ورته ونیو چې دلته به یې بوځو دې ساحې ته وایي چې دلته کیمپ لګېدلی دی مشران ټول دلته ناست دي دلته مې راوستی که د کوم ثبت نام کېږي کوم کومک مرسته ورسره کېږي او که نه وه نو زموږ خو دی نو زموږ خو خوری دی بس موږ بیا او پاس مې اوس هلته قاري صاحب ته مې ویلې د دې ځای مسؤل دی مال که نه کېدله نو زما خو الله پاک ما ته حواله کړی دی او زه به انشاءالله الله به کوي او زه به یو وسیله یم ما سره به په ستروال کم کې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ ګڼ شمېر غړي له لاسه ورکړي دا میرمن وایي خپل لمسیان اولادونه او د کورنۍ نور غړي په زلزله کې له لاسه ورکړي او اوس مهال یې په یوازې ځان د خپلې کورنۍ د غم پیټې ته اوږه ورکړې ده پام چې موږ کم 12 بجې چې شي ناسته په شنه شنه ګلۍ راغله د ګلۍ سره چې جړق شه د جړق سره بیا په ځان په دا دیوال نه یو ته بل ور زه خپل 3 منزل ته ولیدل مې دا بچی مې غون 3 منزل ته ولیدل زامن مې ډوب شو ننګین مې ډوب شو مسین مې ډوب شو دا ولا ساتل اسکه کور مې غون غرق شو سره د خیخان دغه یو ځای خیخان مې را سره ډوب شلو دغه ماشومان چې کوم دي دغه ماشومان را تراويستل دا مړ راوتین دي خپونه کده شل دي او دغه 2 زامن حیوان نګور مې دغه ناوې نګور چې مې دا په خو شاله شه د پلاسون دغه شه د ستامه کې پرته ده بستر د غار ته پرته ده دغه زامن مې بستر دي او په خپل دغه چا لاسونه ماته د چا په خې ماته شخه خره ساګانې پکې ده دغه دي دغه 2 ایتمانان ماشومان مورم د لاسه تللی دا پلارم د لاسه ورکړی دی نور خویندې رونه 3 مې ننګین دی یو زی او و مې مسي دغه د کور د غړي چې کوم دغه غونډه د لاسه ورکړه پټۍ مې ته خلکو ته وخت ته چې نور دغه نه کېږي د الله پر رضا د مسلمانانو دا مړي راویستلو دغه پټۍ راته پوس کوي دا بچي لکه سچ کار وکړي خلک تخم شیندي ما دا بچي د پټو کې چې وکړه په لوډر باندې زخاري پی وراړول راته ډیبې کړ او اوس راغلی روره یو الله شته نور څوک نشه راغلی دغه خیالي میدان د دغه کې ناس دا غرونه دی زلزلې دی چې شه دی دغه د الله نوم یې دا دغه ظلم سوره دا ناس څه به وکړي خدای ته راکړي د الله مال ورانه واخیسته دغه مشر زمي مړ خزي مړ شو دا مړ شو دا ماشومان ماته اطمینان پاتې شوی دي او زه د دې نیمه او دغه 2 زامن چې کوم دي دا بستر دي په دغه کې بستر دي او راغلي نه دي او دین یو ننګور می دغه شپږ کسان منګه پاتې شي دغه میرمن چې اوس ورته د خپل یتیمو لمسیانو سرپرستی ورلغاړي ده له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د سرپناه غوښتنه کوي
هغه د خپلو لمسیانو د راتلونکي لپاره اندېښمنه ده او زیاتوي چې د ژمي په راتګ سره به په خیمو کې ژوند ورته ډېر ستونزمن شي. هر چا سره د الله ښه وکړي، زموږ په غم کې زموږ په دغه کې شریکان دي راغلي دي او پر یاد دی او هر څه دی، خو زه خپله نه وم خپله بیا هغه پسې دغه کې چې غسرۍ ته وړي وم دغه مسي مې او بچي مې ډېر کارونه غم شي دي که نه خو دا زموږ چې کوم دی د خپلو طالبانو وروڼو لا څه راته مرسته راته وکړه او نن لا څه شی نشه شی دغه شو لینې اوسه پورې زه خپله نه وم د 5 شپږ ورځې موږ دا بستر و دغه کې دغه 2 مسي مې ځان سره راوستل او ایوان انګور مې اوس هم په سیتامه کې بستر ته نه ده راغلی او ناستې نو د الله چې څنګه کوم شی راته دغه یې هغه راته رارسوي او همدې کې ناستې وو دی د هر چا سره ښه وکړي، هر څوک زموږ په غم باندې او زموږ دغه باندې خفه دي وروره. د حکومت په ګډون ټولو مرستندویو ادارو د کونړ زلزله ځپلو ته د کمپونو په ګډون ټول امکانات چمتو کړي دي، خو په خیمو کې ژوند د سیمې د خلکو راتلونکی له اندېښنو سره مخ کړي دي.